مثبت ژوند. قدرمن اوریدونکو سلام. مثبت ژوند خپرونې ته ښه راغلی. مهربانه اوسېدل او ارزښت یې. مهرباني یو له هغه مسایلو ده چې په ټولو مذهبونو کې پرې ټینګار شوی او ارزښت ورکول شوی دی. خو له دې سره د ټولنې ډېر کم وګړي دې خبرې ته د عمل جامه وراغوندي. کېدای شي دوی په دې آن وي چې که پر خلکو مهربانه اوسي کوم څه به له لاسه ورکړي. خو زه په دې آند یم چې په مهربانه اوسېدلو تاسې هیڅ شی هم له لاسه نه ورکوئ. هیڅوک دی وشي دی ورکړي او مهرباني له کبله نه دی فقیر شوي. مهرباني یعنې په حاصل ورکوونکې ځمکه کې د ګټورو زړو کرل چې د وخت په تېرېدو سره حاصل او میوه ورکوي. مهرباني باید د زړه په خوښه او ستاسو د شخصیت یوه برخه وي. مهرباني ته باید تاسو له داسې بې زاویې وګورئ چې په بدل کې تاسو د یو فقیر انسان دعا ترلاسه کوئ. ما د ځینو مخکښو کسانو ژوند مطالعه کړی دی، دا چې دوی ټول وخت تر نورو مخکښ دي او د خلکو په زړه او ژبه دي. اصلي لامل یې دا دی چې دوی پر خلکو مهربانه دي او تر خپلې وسې یې ورسره مرسته کړې ده. د بیلګې په توګه بیل ګیټس چې د مایکروسافټ شرکت مشر او د نړۍ لومړنی شتمن انسان دی او میرمن یې د ملینډا ګیټس په نوم یوه خیریه موسسه لري. دغه موسسه په 2000 کال کې تاسیس شوه او ویل کېږي چې د نړۍ په کچه لومړنۍ لویه او قوي خیریه موسسه ده. د دې موسسې اصلي موخه د فقر او ناروغیو له منځه وړل او د خلکو د ژوند د کچې لوړول دي. له دې سره چې کله بیل ګیټس د 2014 میلادي کال د مې میاشتې په 14مه 28 میلیارډ ډالر د خیریه موسسې ته وقف کړل، اوس هم د نړۍ میلیاردر یادېږي. پریسیلا او خاوند مارک زکربرګ چې د فیسبوک ټولنیزې شبکې مشر او بنسټګر هم دی، دوی په 2015 کال کې پریکړه وکړه چې 1.8 میلیارډ ډالر د خیریه کارونو لپاره ولګوي. خو له دې سره مارک زکربرګ هم د نړۍ د میلیاردرانو په لیست کې دی. الیکا دانګوټ د ډانګوټ ګروپس شرکت لوی مدیر هغه د افریقا یو شتمن دی. نوموړي د ډانګوټ په نوم یو خیریه موسسه جوړه کړه. دې موسسې په تیرو 4 کلونو کې په افریقا او نایجیریا کې د 25 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې له بېوزلو، اړمنو او مصیبت ځپلو کسانو سره کړي دي. دغه موسسه په 4 برخو کې لکه روغتیا، اقتصادي پراختیا، زده کړو او له اړمنو کسانو سره د مرستې په برخه کې کار کوي. یا ټول کسان له اړمنو او بېوزلو کسانو سره د خپل شتمنۍ په بخښلو سره مرسته کوي. خو نه یوازې دا چې د دوی په شتمنۍ کې کموالی نه دی راغلی، بلکې ثانیه په ثانیه، دقیقه په دقیقه او ورځ تر بلې د دوی شتمني لا زیاتېږي. ښه نو، که تاسو هم زما په څیر یو میلیونر نه یاست، څنګه کولی شئ له خپلو سره مرسته وکړئ؟ تاسو کولی شئ د خیریه او ښېګڼې په کارونو کې مرسته وکړئ، له بې سرپرسته کسانو سره مرسته وکړئ، په داوطلبانه کارونو کې برخه واخلئ، مصیبت ځپلو کسانو ته له نورو خلکو مرستې راټولې کړئ، له یو سپین ږیري کس سره مرسته وکړئ، د ګڼې ګوڼې له ځای او یا له سړکه یې تیر کړئ، د ښوونځي له هغه ماشوم سره مرسته وکړئ چې له سړکه نشي اوښتی. بنده په خپل وس نیولی. ډیری زیاتې لارې شته چې تاسو کولی شئ خلکو ته خیر ورسوئ. یوازې دومره پکار ده چې خپلې شاوخوا ته وګورئ او فکر وکړئ چې خلک څه شي ته اړتیا لري او ستاسو په وس څه پوره دي. مهرباني یوازې تر پیسو پورې نه ده محدوده. خلکو ته د خدمت، جنس لکه جامې، بوټ، وخت چې لروي، مسکا چې کوي، په غېږ کې نیول، لارښوونه کول او هر هغه کار چې یو څوک ورته اړتیا لري او زموږ په وس پورې وي، مهرباني او صدقه بلل کیږي. دغه څه یوازې تر پیسو پورې مه محدودوئ. یوازې پیسې کفایت نه کوي. هر څوک کولی شي شتمن شي. خلک ستاسو یو مهربانه زړه ته اړتیا لري. نو چې داسې د هر ځای ته چې تلئ، مینه وکړئ او خلکو ته خپله مینه ډالۍ کړئ.